نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. شروع کوم د الله په نوم چې ډیر مهربانه او بار بار رحم کولو والا دی. تاسو چې کله هغوی ته واپس ورسئ یعنی غزوه تبوک نه واپسای باندې نو هغوی به تاسو ته رنگ عذرونه پیش کی خو تاسو ورته صفا وایي چې بهانه مکوئ مونږ تاسو په یو خبره اعتبار نکو الله مونږ ته تاسو حالات خول دي اوس به الله او دغه رسول تاسو عملونه ته ګوري بیا به تاسو الله ته واپس بوتلی شي چې ښکارا او پټ هر څه ورته معلوم دي او هغه به درته اوخی چې تاسو سکول چې تاسو واپس شي نو هغوی به درته د دې لپاره قسمونه خوري یعنی منافقین چې تاسو ورته سونه وایي نو بهشکه تاسو ورته هیڅ موایي یعنی تعلق ورسره ختم کړئ ځکه چې هغوی ګنده دي او د هغوی اصلي ځای دوزخ دی چې د هغوی د ګټې په بدله کې به هغوی ته نصیب کیږي هغوی به تاسو ته د دې لپاره قسمونه خوري چې تاسو د هغوی نه راضي شئ او حال دا دی که تاسو اډو د هغوی نه راضي هم شئ خو الله به هرگز د داسې فاسقانو خلکو نه راضي کیږي. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. دا د عربو بدوان خلک په کفر او په نفاق کې زیات سخت دي او د دوی په حق له د دې خبرې زیات امکانات دي چې د هغه دین د حدودونو ناشنا وي کوم چې الله په خپل رسول باندې نازل کړی دی. الله په هر څه پوي دی او د حکمت والا دی. حدیث دی چې په کلی کې جون شروع کو نو هغه به سخت طبيعت شي ولې چې د اغزي ماحول سخت وي موسم هم سخت وي هغه د انسان په طبيعت باندې اثر کوي د هغه په سوچ باندې اثر کوي. خار کې عام طور باندې د سبق ماحول وي د تعلیم حاصلولو مواقع وي او نور شیزونه هم واضح وي. په کلی کې داسې قسمه موقع نه وي همدغه وجه ده چې په کلی کې اوسېدو والو طور طریقې انداز بدل وي د خار والو نه او چې د ټولو نه زیات فرق راځي نو هغه په سوچ کې راځي او احساس کې راځي. د کلی خلک سطحي سوچ لري د دې په وجه هغه د دین جوړ خبره او د هغه روح او حکمتونو باندې نه پويږي. ځکه د حضور صلی الله علیه وسلم په زمانه کې بدوی خلک د مذهب معاملې کې دومره مخکې نه وو هغه کې د خاریانو نسبت کفر او نفاق ډیر وو. د منافقت یو غټه وجه لا شعوري ده چې څوک د سوچ او عقل نه کار نه اخلي. د بدوانو په دې خلکو کې داسې خلک شته چې د الله په لار کې خرج کوي نو هغه په ځان باندې د زور تاوان غړي او ستا په حق کې د زمانه د گردش انتظار کوي د څه انتظار کوي چې ته په مصیبت کې اونخلې نو دوی به د هغه نظام نه ځان آزاد کی په کم نظام کې چې اتا دوی راګیر کړی دي حالکه دوی په خپل د بدای په چکر کې راګیر شوی دي او الله هر څه اوري او په هر څه پوي دي. او په بدوانو کې څه خلک داسې هم دي چې په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان لري او څه چې خرج کوي هغه الله ته د نزدېکیت ذریعہ او د رسول نه د رحمت د دعاګانو اغشتلو ذریعہ جوړي او واوري دا خامخا د دوی لپاره د نزدېکیت ذریعہ ده او الله به ضرور دا خلک په خپل رحمت کې داخلي بهشکه الله معاف کول والا او رحم کول والا دی. څومره چې انسان ته موقع او نعمتونه ملو شوي وي دغه به عمر حساب کیږي. څنګه چې بدوانو سره موقع کم وي د اسلام اغینه مطالبه هم کم و د اغوی صرف د مونږ او د روزي او سیده ساده اطاعت هم کافی دی. مونږ ګورو چې یو بدو د حضور صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شو هغه حضور صلی الله علیه وسلم نه د اسلام په باره کې تپوس وکړو. حضور صلی الله علیه وسلم هغه ته بالکل بنیادی خبره وکړه نو هغه وویل چې زه به دې کې نس زیاتوم او نه بس کموم. نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل چې که څوک جنتی ته قتل غواړي نو دې کس ته دی وګوري. نو دا حکم ټولو د پاره نه دی دا هغه کس د پاره وو ولې چې د هغه حالات داسې وو چې د هغه د پاره په دې یو څو لګو سيزونو باندې عمل کول هم ګران وو د دې پابندي هم ګران وه. لہذا څنګه چې د بنده حالات وي د هغه مطابق د هغه د طاقت او د زور مطابق څومره چې هغه د الله خبره مني نو داغه مقام او مرتبه هغه سوي. یو کس سره چې ټول سہولتونه وي الله ورله عقل هم ورکړي وي هغه پويږي او هغه صرف ځان لنه نور لم د کار کولو جذبه لري نو که هغه خپل صلاحیتونه استعمال نکي نو حساب به سخت وي. مونږ له پکار دا چې ځان ته خپل وسایلو ته چرته مونږ رسیدې شو هغه ته وګورو. مثلا د یو ماشوم رسۍ کم وي او د یو لوی کس زیات وي دغه سه د انسان په قابلیت کې فرق وي ځکه قران کې ویل شوی دی چې واتقوا الله ما استطعتم لکه د ټولو د نیکه معیار یو نه دی څومره چې د طاقت وي نیکی کوه د هر چا د طاقت او حیثیت مطابق به امتحان وي. دراصل الله تعالی زموږ امتحان داسې کوي چې څنګه موږ لرا کړی دي نو موږ د هغه سيزونو حق څومره ادا کوو. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هغه مهاجرین او انصار چې د ټولو نه اول د ایمان دعوت قبول کړو، یعنی ټولو نه مخکې ایمان وروړو او ایمان والو پناه ورکړه چې څوک هغوی نه وروسته راغله، یعنی تابعین. او دغه رنګې هغه خلک چې په راستۍ سره په دوی پسې وروسته راغلل، الله د هغوی نه راضي شو او هغوی د الله نه راضي شو. الله د هغوی دپاره داسې باغونه تیار ساتلي دي چې لاندې به ترې ولې بهیږي او هغوی به په هغې کې همیشه اوسیږي. دا لویه کامیابي ده. ستاسو نه غیر چاپیره چې کم بدو خلک اوسیږي په هغوی کې ډیر منافقان دي، او دغه شان د مدینې په اوسېدو والو کې هم منافقان شته چې هغوی په منافقت کې کمال ته رسېدلي دي، یعنی دومره مهارت حاصل کو چې خپل منافقت هم پټ کړي. ته نه پیژنې، مونږ یې پیژنو. نږدې دی هغه وخت چې مونږ به هغوی له 2 سزاګانې ورکو، بیا به هغوی د زیات لوی سزا دپاره واپس راوستلی شي. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. ځینې نور خلک دي چې په خپلو ګناهونو کایله شوي دي، د هغوی عملونه ګډوډ دي، څه نیک دي او څه بد. لرې نه ده چې الله به هغوی باندې بیا مهربانه شي، ځکه چې هغه معاف کولو والا او رحم کولو والا دی. د غلطۍ نه پس هر انسان سره 2 لارې وي. یو دا چې په خطا شرمنده شي، افسوس وکړي، توبه وکړي او د خپل ځان اصلاح وکړي. او دویمه لاره دا وي چې په خطا قایم وي، خپل ځان کلک کړي. چې څوک دا لاره خپله کړي هغه اصل کې د تکبر لاره خپلوي، او څوک چې غلطي ومني هغوی د عاجزۍ لاره اختیاروي. دا صفت په انسانانو کې د الله تعالی خوښ دی. کم کس چې عاجزي اختیار کړي هغه د الله د رحمتونو مستحق وي، که هغه ماضي کې غلطیانې هم کړې وي. خو که یو کس غلطي وکړي او په قایم وي، د هغې ثابت کولو دپاره نور غلطیانې وکړي، نو هغه د الله تعالی رحمت نشي حاصلولی. یعنی انسان ګناهګار دی، خو د هغې هم قسمونه دي. یو هغه دی چې ګناه ومني، هغه ګندګي وګڼي او ځان نه لرې کړي. ځکه فرمایلی دي چې داسې کسان چې چا 2 قسمه عمل کړی وي، یو هغه دی چې ګناه ومني، هغه ګندګي وګڼي او ځان نه لرې کړي، خو په غلطیانو اړم نه وي، غلطیانو نه پس ملامت وي او د پرېښودو کوشش کوي. عسى الله ان يتوب عليهم. لري نه ده چې الله په هغوی باندې بیا مهربانه شي، ځکه چې هغه معاف کولو والا او رحم کولو والا دی. خو بعض خلک غلطي ته غلطي نه وي، ډټۍ سره غلطي کوي او بیا وایي چې الله غفور الرحیم دی. خبره دا ده چې بعض خلک داسې وي چې د چا په مزاج کې شر او برایي نه وي، هغې د نه باغی نه وي، غلطي نه کول غواړي، خو د انسان په طور یا د ماحول اثر یا څه بلې مجبوره یا د باو په وجه هغې خطا وکړي، خو د هغې نه پس هغوی د نیکۍ کوشش کوي چې هغه دا غلطي میټو کړي. همداسې خلکو سره الله تعالی مهرباني کوي. اوس دغه دواړه لارې کتو نه پس مونږ کې هر یو تن له پکار ده چې خپله جایزه والو، خپل باره کې سوچ پکار دی چې زمونږه څه طریقه ده، کومه لاره مونږه لخه ده، الله تعالی مونږ نه څه غواړي. اوس چې څوک خلک د غلطي کولو نه پس د غلطۍ کفاره ادا کړي، مثلا صدقه ورکړي، ولې چې صدقه ګناهونه مټاوي، د ګناه هور مړ کوي. نو داسې خلکو چې حضور صلی الله علیه وسلم لا کله صدقه روړه، نو فرمای خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم بها وصلی علیهم. اے نبی صلی الله علیه وسلم، ته د هغوی د مالونو نه صدقه واخله او هغوی پاک کا او د نیکۍ په لار کې هغوی وړاندې کا او د هغوی په حق کې د رحمت دعاګانې کوه، ځکه چې ستا دعا به د هغوی دپاره د تسلی سبب وي. الله هر څه اوري او په هر څه پوه دی. د صدقې دلته 2 فائدې ویلې شوې دي. نمبر 1 طهارت، نمبر 2 تزکیه. دواړه د صفایي دپاره استعمالیږي. ظاهري صفایي ته طهارت وي او تزکیه وي د دننه یعنی د نفس صفایي ته. حقیقت دا دی که غور وکړئ نو صدقه د انسان ظاهري صفایي کوي. مثال په تور تاسو د کور نه غیر ضروري سيزونه لري کوي. قران کې دی کل العفو، څه چې د ضرورت نه زیات دي هغه ورکړئ. نو څه کیږي؟ دې سره تاسو د کور صفایي هم کیږي، همدغه سه چې تاسو الله په لار کې صبر کوئ نو تاسو نفس هم پاکيږي، تاسو دننه یو د سکون احساس پیدا کیږي. مغرب کې د ډی جنکینګ یو تصور راغلی دی. ډی جنکینګ مطلب دی چې کور نه غیر ضروري سامان اخوا کوي چې هغه پاک شي، نو تاسو دې سره سوچ هم خوشي. ځکه چې انسان کله په ډیر سيزونو کې گیر وي، هغه ته هر چرته خواره سيزونه ښکاری، نو هغه دغه د سوچ او د شعور نشونماله خنوي. صحرا کې اوسېدو والا خلک، د اسمان بړۍ کتو والا خلک او پزماکه د الله قدرتونه کتو والا خلکو سوچ هم وسیوي، زړونه هم غټوي. حضور صلی الله علیه وسلم چې کوم قوم کې پیدا شو، دا هوی زړونه هم وسیوو او په سوچ کې هم وسط وو. همدغه وجوه چې هغوی ټوله دنیا کې اسلام پیلاو کو. د دې برعکس چې انسان په تنگ ماحول کې اوسېږي او سوچ تنگ وي، نو عموما هغه سغټ کار نشي کولای، د بلای سوچ باغه کې نه راځي. ځکه د صدقې چې دلته کومه فائدہ خي چې خپل اخوا دی خو ماحول هم پاک کړي او هغه سره سره خپل تزکیه هم وکړي. او چې څوک صدقه علي نو هغه د صدقه ورکول والو لپاره د خیر دعا کوي، او خاص طور باندې د نبی صلی الله علیه وسلم دعا.
ان صلاتک سکن لهم، ستا دعا به د هغوی دپاره د تسلی سبب وي. یعنی انسان چې صبر کوي نو اصل کې خو صله الله سره مومي، خو چې هغه ته څه دعا ملاويږي نو هغه ته فوري طور صله ملاوي شي، کوم چې دغه لپاره د سکون باعث وي. والله سمیع علیم، الله هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. آیا دې خلکو ته معلومه نه ده چې هغه هم الله دی چې خپل بندگانو توبه قبلي او د هغوی خیراتونه قبلي، او دا چې الله ډیر معاف کول والا او رحم کول والا دی. او اے نبی صلی الله علیه وسلم دې خلکو ته وایا چې تاسو عمل کوئ، الله او دغه رسول او مؤمنان به ګوري چې تاسو عمل به اوس څنګه وي. یعنی منافقانو له د خپل ایمان ثبوت ورکول لپاره قسمونو په ځای د عمل طریقه اختیارول پکار ده. همدغوی لپاره دا زیاته بهتره ده، او په هغوی چې کم الزامونه دي د هغې د لرې کولو لپاره هم وستردون الى عالم الغیب والشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. بیا به تاسو هغه ذات ته واپس راوستلی شئ چې هغه په پټ او په ښکاره هر څه باندې پوه دی، او هغه به تاسو ته ستاسو ټول عملونه وښیي. واخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم والله عليم حكيم. ځینې نور خلک دي چې د هغوی معامله الله د الله حکم ته پاتې ده، که یې خوښه شوه نو سزا به ورکړي، او که یې خوښه شوه نو بیا به په مهربانه شي. الله په هر څه پوه دی او د حکمت والا دی. په غزوه تبوک باندې د تلو والو خلکو ډیر قسمونه وو. یو خو مخلص مسلمانان وو چې د جهاد حکم یې واورېدو نو لبیک یې وویل او راووته، چا سستی وکړه او بیا راووته، څوک وروسته پاتې شو خو ورسېده، بعضې داسې وو چې لا نړه، او نور خو بیا یا منافقین او یا معذوره وو. دلته د ټولو ګروهونو معامله باندې بحث کیږي چې چا سره الله څه معامله کړې ده. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ځینې نور خلک دي چې هغوی یو جماعت جوړ کړی دی د دې د غرض لپاره چې د حق دعوت ته نقصان ورسوي او د الله د بندګۍ په ځای کفر وکړي او په مؤمنانو کې جدایي راولي، او دا په ظاهر عبادت خانه د هغه چا لپاره د ستوګنې ځای جوړ کړي چې هغه د مخکې نه د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم مخالفت کوي. دوی به ضرور قسمونه خوري او وایي بچي زمونږ اراده خو د ښېګړې نه سوا بل هیڅ نه وه، خو الله ګواه دی چې دوی بالکل دروغجن دي. ته په دغه کندر کې هیڅ کله ونه درېږې. کم جماعت چې د اولې ورځې نه د تقوا په بنیاد باندې جوړ شوی وو، هغه د دې دپاره زیات موضوع دی چې ته په هغې کې د عبادت دپاره ودرېږې. په هغې کې داسې خلک دي چې پاکه ستوګنه خوښوي او د الله پاک اوسېدو والا خلک خوښ دي. کم وخت چې دا آیات نازل شو هغې نه مخکې مدینه کې 2 جماعتونه مسجدونه وو. یو آبادی کې د ننه وو کم چې د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم په نوم مشهور وو، او بل بهر علاقه کې وو چې کم ته قبا وي. د دې دوه جماعتونو نه د خلکو ضرورت پوره کېدو منافقینو د مسجد قبا په مقابله کې د یو دریم جماعت جوړولو خواهش ظاهر کو. په ظاهر خو د دین په نوم وو، خو نیت بدل وو، غرض او مقصد یې سبل سوو، ځکه دې ته مسجد ضرار وي. ولی چې د دې مقصد د مسلمانانو اتحاد ته نقصان رسول وو. کفرن ویل شو ولی چې منافقان د نن نه هم کافران وو، اگر چې هولیه اسلامي و خو اسې هغوی د کفر مقاصد پوره کول غوښته. او تفریقا بین المؤمنین، او د مسلمانانو منځ کې نفاق اچول لپاره، جدای اچول لپاره، او آبادی تقسیمول د هغوی مقصد وو. او دا په ظاهر عبادت خانه د هغوی چا دپاره د ستوګنې ځای جوړ کی چې هغه د مخکې نه د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم مخالفت کوي. دا کس څوک وو؟ دا کس د قبیله خزرج ابو عامر نامی یو کس وو. هغه د جاهلیت په زمانه کې عیسائی راهب جوړ شوی وو او هغه ته په مدینه کې ډیر لوی مقام حاصل وو. څنګه چې عبد الله بن ابی ته سیاسي مقام حاصل وو، همدغه شانته دته یو مذهبي مقام ملاو شوی وو. اوس داسې چل وشو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم الته تشریف یوړو نو د خلکو خیال استاسو صلی الله علیه وسلم طرف ته شو، او هغه خلک چې څوک سیاسي یا مذهبي تور باندې ډیر طاقتور وو د هغوی لوی ته نقصان ورسېدو، ځکه هغوی ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنان شو. پکار دا و چې هغه کس چې څوک د دین نمایه کس وو هغه تاسو صلی الله علیه وسلم له سهاره درکړې وي، استقبال کړی وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شامل شوی وي، خو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف وروړونه غیر محفوظه محسوس شروع کړل، او هغه دا سوچ وکړو چې زما سرداری خو به دې ځینه لاړ شي، ځکه شورونه تر اخره پورې هغه داسې سازشونه او کاروایان وکړي چې د څه مقصد مسلمانانو ته نقصان رسول وو. دا ویل کیږي چې د غزوه احزاب په موقع چې ډېرې قبیلې د مسلمانانو خلاف جمع شوې وي هغه کې هم د شیطانت وو. دا کس خو کتو کې ډېر شیخ ښکارېدو، خو د په حرکتونو د مسلمانانو نظر مخکې نه وو چې چېرته به منافقین وو نو د هغوی به پته ولګېده. نو د دې دپاره هغوی سوچ وکړو چې داسې مرکز جوړ کړو کوم چې د اسلام په نوم وي او هلته کینی او د اسلام خلاف سازشونه وکړي.
د مقصد د پاره یو جمعه جوړ شو ولې چې خلک عام طور باندې خوشحاليږي چې هغه نور خلک د عبادت د پاره ګوري چې جمعه ته ځي او د دې په وجه د هغه بارکه څوک بد سوچ هم نشي کولی نو هغه اصل کې د دې جمعه په نوم یو پناهګاه اومنتله چې په دین کې فساد پیلو کی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل شو چې تاسو تبوک نه واپس راشئ نو د هغه د جمعه افتتاح لمزي ولې چې هغه د تلو نه مخکې هم ویلي وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې دلته راشي او مونږ دې ادا کړي چې ټول مسلمانان په تسلی شي چې د دې افتتاح رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دا ځکه دا جمعه هم ټیک ده فرمای لمسجد اسس علی التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه کوم جمعه چې د اول ورځې نه د تقوا په بنیاد باندې جوړ شوی وو هغه د دې لپاره زیات موضوع ده چې ته په هغه کې د عبادت لپاره ودرېږي فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين په هغه کې داسې خلک دي چې پاک استوګ نه خوخي او د الله پاک اوسېدو والا خلک خوښ دي مسجد قباء کې د منځ کولو والو خاص تعریف په قران پاک کې بیان کړی شوی دی چې په قباء کې د اوسېدو والا خلک پاک صاف اوسېدو والا وي الله هغه سره محبت کوي هغه خلکو نه چې د بارکه تپوس وکړو چې تاسو د صفائی طریقه څه ده نو هغه ویل چې موږ د طهارت لپاره او به استعمالو حقیقت دا دی چې پاکیزګي نیمه مان دی صفائی معمولی شی نه دی خو نن افسوس دا دی چې مسلمانانو کې صفائی ختم شوه نن سبا چې مونږ چرته یو ځای شو نو د اغزي غسلخانه د کتووي چې چرته مونږ ناستیو الته ټیشو پیپر وغورځو او خور اوسکو او الته د اغیګند وغورځو پنسل تراش کو او د اغیګندم وغورځو دلته پس توروم ډیر لک سيزونه زمونږ د لاس ټیک پاتې کیږي بیا هم د کسه زمونږ د خپل ذات صفائی کې د غاخونو صفائی دا یا د وختو یا د کپړو چې په څه وجه جسم نه بويزي د داسې سيزونو صفائی طرف ته زمونږ خیال ډیر کم شو او د الله پاک اوسېدو والا خلک خوښ دي چې مونږ کې صفائی نوي نو د الله مینه به کم زینه راځي چې صفائی نوي نو مونږ نه قبليږي روزه نه قبليږي کتا سو سم پاک نه یې حج کې هم بعضی مناسکو کې د صفائی ضرورت دی خو افسوس چې عرفات او مینا کې د حج په موقع هم خلک غند غورځي دا ذاتی تجربه ده چې حج کې په اخرنۍ ورځ د مینا په جمعات کې د اوسېدو اتفاق وشو مونږ جمعات کې سپینځه خزه پاتې شوې زما یقین وکړي چې مونږ پینځه کوو د پلاستیک لفافې د ګند نه ډکې کې ولې چې پلیټونه نه پیانې کم داسې د ګند سیس دي چلته نه وو چې خلک لاړ نو یو ډیر لګیدل وو زما روح اورپیدا چې دې ګندزي کې به د الله رحمت څنګه راځي دا د الله کور دی مونږ دلته د فریضه حج د پاره راغلیو نو قومونه خپل اجتماعي اخلاق د وجنه پیژندل کیږي خو مونږ په یو قوم خو الزام نشو لګولې ولې چې د مسلمانانو ټول قومونه راجمعو چې په هغه قوم کې د صفای دا حل شي چې چاته ډومبه سبق هم داخل شوی وي چې صفا اوسي بیبي عائشه رضی الله عنها نه چې تاسو وکړې شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بکور ته راتلو نه پس مخکنی کار سکولو نو هغه ویل چې مخکې به مسواک کولو خو مونږ کې پته نشته چې چا به په دې سنت عمل کړی وي چې کور ته راشي او مسواک دی وکي چې خبره کولو وخت کې د زما د خلینه بوی نزي چې څوک پتنګ نشي رسول صلی الله علیه وسلم په کپړو چرم داغ نه وو رسول صلی الله علیه وسلم وخت کله چاخ نه وو تاسو کې داسې هیڅ شي نه وو خو افسوس چې مونږ کې سوچ پیدا شوی دی چې شاید ګندمند اوسېدلم د نیکه او د خوالي نه خوي او دې ظاهري علامات نه زموږ نیکی ظاهريږي فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين نه الله په قران پاک کې د دې خلکو خاص تعریف بیان کړی دی په هغه کې داسې خلک دي چې پاک استوګ نه خوخي او د الله پاک اوسېدو والا خلک وخت دي د صفا اوسېدو مطلب دا نه دی چې مونږ د خشتا قیمتي کپڑے واچو میک اپ دی وکړو چې دا صفائی ده صفائی او پاکیزګي د هغه سيزونو صفائی هم ده کم چې خلکو ته نخ کاری الله ته خمونګه د نن بهر ټول ښکارو چې په کم قوم اورس کې پنځل منځ او د هغه د پاره چاردام فرض وي نو هغه به څنګه صفا نوي خو چې منځ پرې خو دې شو د دین ستون پرې وته نو نور خبرو خیال بسوک ساتي بیا فرمای افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير امن اسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين آیا ستاسو خیال دی چې بهتره انسان هغه دی چې هغه د خپل ودانه بنیاد د الله په یره او د الله د رضا په تلاش باندې کې خودلې وي او که هغه دی چې بل ودانه په غورځېدو والا ډډه غاړه باندې جوړ کړه او د ځان سره سیده د دوزخ ورته وګرځولو داسې ظالمانو ته الله هیڅ چره نه غلار نه خي دلته په مثال یو خبره خي چې هغه کس خدي چې چا د خپل جن بنیاد د الله پر رضا او په نیکه اخوي یا هغه چې بنیاد بغیر جن تیری د انسان د ژوند دوه بنیادونه وي یو وی تقوا د الله یره او بل دی ظلم کم چې د دې برعکس وي چې کم کس د خپل ذات خبرو او عمل بنیاد په تقوا کې خو نو که هغه تقوا سره لګ عمل کوي نو هغه به قبول وي هغه به یو منزله امارت جوړ شي خو قابل قبول بوي او هغه به ولاړ شي
پاغه کې به قرار وي. او تقوا د رسل سوي چې د انسان دننه دا احساس وي چې خو کزه واشروم کې میم خو زه د دومره او به استعمال کم څومره چې ضرورت دی او نجاست دی خرام نه چې د چا بل چا کپڑے ناپاک نشي او خو کزه چرته هم یم که څوک راته کتی شي او که نشي کته خو مالا د چا مال نه دی اوچتول پکار د چا په حق کې مداخلت نه دی کول د چا خبرې تجسس سره پټ پټ نه دی اوریدل چا پسې پشاد هغه بد نه دی ویل. متقی انسان هرځي کې د الله یې رساتي هغه صرف کور نه بهر نه بلکې کور کې دننه هم مرګرو کې خپلوانو کې او عین کور خلکو کې د الله نه په یره جون تیری ولې چې داسې کیږي چې انسان نور خلکو په مخ کې نیک وي خو خپل کور والو خاوند بچي په معاملې کې ټول تقوی هوا شي چې د یو عمارت کله بنیادونه وي او کله نه وي نو هغه خو قائم نشي پاتې کېدی. اوس یو کس دی چې بنیاد کې تقوا ده یعنی ایمان مضبوط وي الله نه یریږي ځان له څه خوخی بل له هم اک خوخی هغه د نورو درد هم اک شانت محسوسي څنګه چې هغه خپل درد محسوسي. او یو کس هغه دی چې بنیاد نشته او یا دغه بنیاد په ظلم دی. د تقوا متضاد ظلم زکه دی چې د الله ير نوي نو انسان د بل انسان حق صحیح مانو کې نه ادا کوي کله یو له نقصان ور کوي کله بل نه د ژوند حق والی ظاهر ده چې تاسو بلا وجه پچا الزام لګوي چا پسې خبرې کوي د چا خلاف بدګماني کوي نو دا به هم ظلم کې راځي لکه چې د کم سيزونو حقیقت نشته او چې کم ناپسندیده او بد ګڼل کیږي هغه تاسو د شخصیت حصہ شي. دې صورت کې تاسو عمارت اوچت اډوتلې نشي. د دې مثال داسې ورکړی شوی دی چې د سین په غاړه ځمکه چې کومه بره نه خو سمخکاری خو د سین چپو بار جنگیدو په وجه هغه د نن نه خالی کړی وي کله کله خلک لاړ شي او په هغه ودرېږي خو د ځمکې هغه حصہ یکدم د خپونه لاندې پریوزي او هغه کس ټولو سيزونو سره د اوبو چپو نظر شي او مړ شي. دلته ویل شوی دی چې کم کس د خپل عمارت بنیاد او عمارت نه مراد د خپل شخصیت د ژوند عمارت ده. آیا ستاسو خیال دی چې بهتره انسان هغه دی چې هغه د خپل ودانه بنیاد د الله په یره او د الله د رضا په تلاش باندې کې خودلې وي او که هغه دی چې بل ودانه په غرزیدو والا ډډه غاړه باندې جوړ کړه او د ځان سره سیده د دوزخ ورته وګرځولو داسې ظالمانو ته الله هیڅ چیرې نه غلار نه خي. ولې چې د یو کس په بنیاد کې تقوا نه ظلم وي نو دا کې دی نشي چې هغه جنت ته ورسي د هغه انجام بسوي چې دا به هغه سیده جهنم طرف ته بوزي. داسې ظالمانو ته الله هیڅ چیرې نه غلار نه خي. دا کومه ودانه چې دوی جوړ کړی دا به همیشه د دوی په زړونو کې د شک بنیاد وي. دا شک اوس په هیڅ شان نه لري کیږي سوا د دینه چې د غزړونه ټوټه ټوټه شي. الله خو پوي دی او حکمت والا دی. دا آیت درستنی آیات سره منسلک دی او مسجد زرار متعلق دی چې دا جماعت چې دوی جوړ کړی دی دوی لبا د سکون باعث نه وي د بے یقیني باعث پوي په دې بد عمل به تر مرګه هغه ته سکون او راحت نصیب نشي. نو وی ویل چې دا کومه ودانه چې دوی جوړ کړی دا به همیشه د دوی په زړونو کې د شک بنیاد وي. دا شک اوس په هیڅ شان نه لري کیږي سوا د دینه چې د غزړونه ټوټه ټوټه شي. الله خو پوي دی او حکمت والا دی. ولې چې د بلډینګ د غرزیدو نه پس چې هغه یو اعتماد وي هغه هم پاره شو او د بے یقینه او د یری کیفیت جوړ شو. بیا فرمای ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. حقیقت دا دی چې الله د مؤمنانو نه د هغوی نفسونه او د هغوی مالونه د جنت په بدله کې په بیع غشتري دي. یقاتلون فی سبیل الله دوی د الله په لار کې جنگيږي فیقتلون ويقتلون بل هم وجني او پخپل هم وجل کیږي. وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن د دوی سره د جنت وعده د الله په ذمہ یو په وعده ده په تورات کې په انجیل کې او په قرآن کې. ومن اوفى بعهده من الله او دا څوک دی چې د الله نه زیات د خپل وعده پوره کول والا وي. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به نو خوشالي وکي په خپل هغه سودا باندې کوم چې تاسو د الله سره کړی دا. وذلك هو الفوز العظیم دا د ټولو نه لویه کامیابی ده. دلته د جنت د سودا خبره کیږي د ایمان والو مثال ورکړی کیږي چې څوک دي صحیح مؤمنان چې چا خپل ځانونه او مال الله سره په سودا کې ورکړل. چې کله هم یو سودا کیږي نو د اشترا لفظ خرید او فروخت دواړو له استعماليږي. چې کومه سودا کیږي هغه کې لین او دین دواړه وي صرف اغشتل یعنی لین نه وي چې تاسو پیسې ورکړئ نو شی ملو شي. د دې نامه سودا ده. دلته الله فرمایي چې دا جنت دی خو د دې د خریدارۍ لپاره څه شرطونه دي جان او مال روړي. انسان د خپل مال او ذات ټولو نه خوګ دی په ژوندۍ سره محبت کوي او خپل مال سره محبت کوي او د هغه په حفاظت کې انسان ژوندګیانه ولګي. نو فرمایي چې دا محفوظ کول غواړي دا انویسټ کول غواړي نو دا ماته حواله کا د دې په بدله کې به عزت تعالی جنت درکوما. نو کومګه دا ور نکو نو سودا بسنګ کیږي. تاسو چې په دنیا کې یو کور اخلي نو د دې لپاره تاسو پیسې ورکوي. دا خو نشي کېدی چې تاسو وایي چې پیسې خو زنور کوم اولي چې هغه زما ډیره خوخه ده خو کور مال راکا ځکه چې دا زما ضرورت دی زما بال بچ دی ما سره ټکانه نشته تاسو سره دوه کورونه دي یو مال راکا. دا څه کله هم نشي کېدی. دوسه کچا سره لس کورونه هم وي نو بغیر د سودا دا کار نشي کېدی.
سناسه قیمت خو به ادا کول وی په استطاعت مطابق. قیمت کې کمی بشي خو کې دی شي، خو څوک هم دا نشي ویلې چې دا مفت والا. مونږ له دا سوچ پکار دی چې مونږ د دنیا یو معمولی کور بغیر سودا نشو غشته. د دې ارزي کور د پاره د خلکو د ټول عمر ګټه ولګي، بیا چرته یو کور ملو شي. خلک په کلونو کې ستونه ورکي، خپل ځان ختم کی یو کور جوړول لپاره. خزي بازي وخت خپل کالی خرڅ کی، د خپل د خوخي سيزونه ورکي چې زه یو ټکانه خو بم وشي. د دې ارزي کور د پاره تاسو هر قرباني ته تیار شئ. نو بیا څنګه ممکن ده چې تاسو به د جنت بس اسه حقدار جوړ شئ، هغه به بغیر د کوشش ملو شي. فرمای ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. د دې سودا قیمت به هم ادا کول وی او ټولو نه مخکې قیمت سده سودا کول والا کې ټولو نه ډومبه شرط یقاتلون فی سبیل الله. دوی د الله په لار کې جنگيږي، بل هم وجني او په خپل هم وجل کیږي. چې کم خلک دا طریقه خپلې نو د هغوی سودا خو په وي، یعنی جنت هغوی د پاره لازم شي. چې څوک واقعي د الله لار کې خپل مال او ځان دواړه لګي او د الله په لار اوزي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دي لغدوه فی سبیل الله او راحه خیر من الدنيا والاخره. د الله په لار کې سحر یا ماخام وتل د دنیا او په دنیا کې چې سدي د ټولو نه زیات بهتره ده. الله چې داسې خلکو سره د جنت وعده کړی ده، هغه په باره کې درې خبرې کړې دي. نننې زمانه کې چې تاسو څه خبره کوي هغه د پاره دلیل ورکول وی. قران کې 1400 سال مخکې دا طریقه خپل کړی شوی ده. الله چې تاسو سره کوم وعده کوي د هغه دلیل په دریو کتابونو کې شته، فی التوراۃ والانجیل والقرآن. او په قران کې دا واحد ځای دی چې د درې وانو کتابونو حواله یو ځای ورکړی ده چې پوره یقین وکړي دا یو رښتیا خبره ده. ته کې څه شک نشته. دا وعده یو ځل نه، دوه ځل نه، درې ځله کړی ده. درې مختلف پیغمبرانو په کتابونو کې دا خبره ویل شوې ده چې دا خلکو سره عهد بالکل رښتیا دی او ټولو نه لوی خبره ده ومن اوفى بعهده من الله. او دا څوک دی چې د الله نه زیات د خپل وعده پوره کول والا دی. ته به هغه د پاره خپل ځان او مال ورکې او هغه به هغه واپس کین، بیا به هغه خپل وعده پوره کین. کته خپل وعده پوره کې نو بل طرف ته به د نه زیات لوی وعده پوره کول والا پای. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. نو خوشالي وکا په خپل هغه سودا باندې کوم چې تاسو د الله سره کړی ده. چې څوک داسې سودا، داسې تجارت او داسې معاهده وکي نو هغه له پکار ده چې خوشاله شي. عموما سکیږي چې موږ د الله په لار کې ځان یا مال ورکو نو شیطان لمسول کوي چې آی هي عجز داغه هر سلاړ. عموما څه احساس راځي د نقصان. فرمای نه چې الله په لار ورکه نو بیا خو خوشالي وکا، نقصان نه شو، استاد زونه خټول عمر د پاره محفوظ شو. ولې چې کم مال مونږ سره وي نو د هغه مال د پټېدو یې هم شته، د ضایع کېدو یې هم هغه خو خساره کې دی. خو هغه کم چې مونږ التجمع کو د هغه په لار کې کم ورکو د هغه د دین د ترقه او د کامیابی لپاره هغه خټول عمر د لپاره محفوظ شو، بلکې الله نور هم زیاتې ترغه پوره چې یو وړه هم د غر عمر شي، یو دانه د وسو برابر شي. فاستبشروا زکه خوشحالي وکي، د نقصان خیال پزړه کې مراولي. کله دا سوچ مکوي چې تاسو ورکړه ضایع شو، نه، وذالک هو الفوز العظیم. دا د ټولو نه لویه کامیابی ده. وګورئ مال سره د ځان لګولو چې کومه خبره ده د الله په لار کې هغه خبره به دوراوم. خپل وخت، خپل صلاحیت، خپل سوچونه، خپل شوقونه، خپل قابلیت ټول د الله په لار او د دین د ترقه کې استعمالول. او څوک خلک چې د دې اعلی درجه سودا نشي کولی نو هغه د پاره هم لار بند نه ده. سنور خصوصیات هم دي چې کوم انسان جنت ته بوزي او هغه سدي التائبون. دا سودا هغه خلک هم کوي چې څوک ډیره توبه کوي. العابدون عبادت کول والا دي. الحامدون شکر وستو والا دي، ثنا کول والا دي. السائحون ګرځېدو والا دي پزمکه کې د حق قائمولو لپاره. د سائحون یو بل مطلب روزدار هم ویل شوی دی. خو د قران په یو بل آیت کې د خزو د لپاره سائحات لفظ هم راغلی دی. سائحون سیاحت نه راوته دي. سیاحت څه ته وایي؟ مطلب وی پزمکه کې ګرځیدل را ګرځیدل. تاسو ګوري چې هر یو دور کې خلک دا معلومي چې زمکه کې نور سدي، یعنی تسخير کائنات کوي چې چرته سو کوسيږي، چرته څه پیدا کیږي، چرته نس ملاويږي وغیرہ. دا د ډیرو خلکو شوق پاتې شوی دی. خو ډیر خلک صرف د نفس تسکین لپاره چکر لپاره دنیا کې ګرځي یا خپل امیری په وجه. خو د با مقصد کس سیاحت هم با مقصد وي، ځکه الله د جنت سودا کول والو یو صفت السائحون هم اخده. د سیاحت کول والا کم مقصد لپاره سیاحت کوي. د کې ټولو نه لوی شی خو جهاد فی سبیل الله دی. د دې علاوه هجرت دی، بیا د دین تبلیغ او دعوت دی. ولی چې مسلمان یو ځکه جماو کینی نو اسلام با په ټوله دنیا کې څنګه خوريږي. د رسول صلی الله علیه وسلم وفات نه پس صحابه رضی الله تعالی عنهم مدینه نه وروتل او په ټوله دنیا کې خور شو. او وی الته ټینګ کې نه ناشته چې زمونږ خو رسول صلی الله علیه وسلم سره ډیره مینه ده، نه ځکه زمونږ شوق دی چې مونږ هم مدینه کې ژوند تیر کو. نن چې کم کس دین سره محبت کوي هغه سغواړي چې زه د دنیا نه او تختم او مدینه کې د کینم او بیا د واپس را نشم.
ټیک دا چې د هر چا زړه کیږي ولې چې د امن ځای دی دجال و الته نشي داخلي دی فتنه به هم الته نشي داخلي دی خدای عمل سره سره صحابه رضی الله تعالی عنہ څخه وکړه جهاد فی سبیل الله خوښ کړو او په زرګونو میل لري پورې د الله په لار کې په اسپو ووتل هغه د دې شي پروا اونکه چې غرونه دي واوره ده یا سین را روان دي تاریخ کې به تاسو هغه کیسې ویلې وي چې مسلمانانو په سین کې خپل اسپې روانه کړې وي داسې ایمان وو چې سین هم هغه لار ورکا چرته پورې هغه خوار شو او ورسېده دینه پس یو بل ګرو راځي چې څوک د علم په لار کې دومره سیاحت وکړي چې د زرګونو میل سفر کوي مثلا امام ابو حاتم رازی خپل بارکه لیکي چې ما د 15000 کیلومتر سفر پیدل کړی دی د علم طلب کې علم از د کولو لپاره او څنګه چې د لارې سامان به هم کله وو او کله نه دا یو مثال نه دی مغرب په دې خبر حیران دي چې دا مسلمان اخر څنګه سيزونه دي چې چا د یو حدیث لپاره د یو میاش سفر کولو یو عالم سره ملاوېدو لپاره څومره کلونه به سفر کې تیرول امام بخاری چې کله بخاری لیکلو نو 16 کال سفر کې تیر کړه د 16 کال په عمر کې د کور نه وته او بیا 16 کال سفر کولو نه پس علم جمع کو او چان بینه وکړو او صحیح بخاری بیا ولیکلو خونن مونږ ګورو چې علم د پاره که سفر دیم نو تش د دنیاوی علم د پاره د دین علم د پاره خلک ډیر کم اوزي بیا دینه پس د سیاحت یو بل موقع د الله د نشانیانو باندې غور هم ده چې په دې کائنات کې غور فکر بهروبر کې غور فکر چې په خشکۍ کې کم مخلوق دي سمندر کې کم مخلوق دي د دینه علاوه د حلال رزق د تلاش لپاره هم سفر دی خو حلال رزق لپاره چې کم سفر وي نو د هغه لپاره خلک ملکونه پریدي زیونه او علاقې پریدي لوی هجرتونه کیږي د یو علاقې نه بل علاقې طرف ته کدين په خطر کې وي خو څومره خلک د دین لپاره هجرت کوي کورونه پریدي مونږ ټول هغه کتی شو خیر د جنت سودا کولو والا سائحون هم کې دي شي او بیا الراکعون رکوع کولو والا عاجزی کولو والا الساجدون سجده کولو والا الامرون بالمعروف والناهون عن المنکر د نیکه حکم کولو والا د بدنه منی کولو والا والحافظون لحدود الله او د الله د حدودو حفاظت کولو والا دلته الله انسان په دوه ګروهونو کې تقسیم کړ یو خو هغه چې جهاد فی سبیل الله قتال کولو والا دي او دویم هغه چې څوک د قتال موقع نه پي مثلا مونږه خزي چې څوک لومبني ګرو کې خو نه راځي خدا دویمه درجه مونږ ټولو د پاره کولاو ده التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله د الله د حدود حفاظت کولو والا څنګه چې یو مالی د خپل باغ حفاظت کوي دغه سه مسلمان د خپل دین حفاظت کوي په ژوند کې هم د الله د حدودو حفاظت کوي او اخوا د خو هم ګوري چې چیرته غلط کار خو نه دی روان چې د الله د دین حدود په مات شي دا دی د جنت سودا کولو والا تفصیل لپاره کیسټ جنت کا سودا موجود دی وبشر المؤمنین بشارت دی هغه مؤمنانو له چې څوک خبره اومني د الله سره وعده په خشوه الله سره کړي معاهده به پکار شي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د مؤمنانو سره دا نه خي چې د مشرکانو لپاره د بخښنې دعا وغوړي اگر که هغه د هغوی خپلوان وي هر کله چې هغوی ته دا خبره واضحه شوه ده چې دا مشرکان د دوزخ مستحق دي مشرک چې کله پورې ژوندې وي نو د هدایت دعا ورله کولی شو کمر شي نو دعا نشي کېدی کومور پلار هم وي او ابراهيم عليه السلام چې د خپل پلار لپاره کومه دعا غوښتله و نو هغه خو د هغه وعده په وجه کوم چې هغه د خپل پلار سره کړی و خو چې کله هغه ته دا پته ولګیدا چې پلار د الله دشمن دی نو د هغه نه بیزار شو حق دا دی چې ابراهيم عليه السلام ډیر د نرم زړه والا او د الله نه د یریدو والا او صبرناک انسان وو د الله دا طریقه نه ده چې خلک د هدایت نه رستو بیا په گمراهۍ کې مبتلا کی تر سوچ ورته صفه اونخی چې هغه له د کوم سيزونو نه بچ کېدل پکار دي په حقیقت کې الله د هر څه علم لري او دا هم حقیقت دی چې د اسمانونو او د ځمکې بادشاہي خاص د الله په قبضه کې ده داغه په اختیار کې ژوند او مرګ دی او تاسو هیڅوک داسې دوست او مددگار نشته چې تاسو د هغه نه بچ کی الله معاف کړل نبی صلی الله علیه وسلم او هغه مهاجرین او انصار چې په ډیر تنگ وخت کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره مرګرتیا وکړه اگر چې په هغه کې د ډیرو خلکو زړونه کوګوالي ته مایل شوي وو ولې چې فصل کټای ته تیار وو سخت ګرمي و 700 کیلومتر سفر وو سورله هم کم وی یو اوخ باندې به سمره خلک باری کې ناشته روټه هم ډیره کم و ځان سره وړو د پاره بعض وخت به یو کجوره د یو کس پیسې کړاله او هغه په گزاره کوله فرمایي چې د ټولو باندې الله مهربان شو رحمت په وکړو ولې چې هغه د تنګي په وخت کې د دین سره وو وګوري چې د دین ترقی وشي نو دین عام شي هغه وخت هم د دین د خدمت اجر وي خو په داسې وخت کې پکار راتلل چې تش مشکلات وي لکه چې امارت تیاریږي او لای صرف بنیادونه جوړیږي صرف پکې قرباني وي نو دا اصل نیکی ده او د خدای د رحمت حاصلولو طریقه ده هغه داسې وخت وو چې د خلکو زړونه د خپل ځای نه خوځېدلی وو او هغه د زړه خبره و نه ریده بلکې د رسول صلی الله علیه وسلم مرګرتیا وکړه
الله وی معاف کړل بهشکه چې د هغه معاملې د دې خلکو سره د مهرباني او د رحم ده او هغه درې کسان هم معاف کړل د کوم معاملې چې رستو کړی شوی و کله چې زمکه د خپل فراختیا باوجود په هغوی باندې تنگ شو او خپل ځانونه هم ور باندې بار شو او هغوی پوه شو چې د الله نه د بچ کېدو لپاره په خپل د الله د رحمت د لمنې نه سوا بل هیڅ د پناه ځای نشته نو الله په خپل مهرباني سره توجه وکړه د پاره د دې چې هغوی الله ته واپس شي یقینا چې هغه ډیر معاف کولو والا او رحم کولو والا دی دلته د جنگ تبوک یو اهم واقعه ویل کیږي ډیر ګران جنگ وو ډیر ګرمي وو فصلونه پاخه شوي وو ډیر لوی سفر باندې تلو د پاره ویل شو په دې مشکل ترين جنگ کې خلک په ډیر شدید ترين طریقه آزما وکړه او په دې موقع چې جنگ عربیانو سره نه وو هغه نه بهر خلکو سره وو ځکه د ټولو قوتونو او طاقتونو لګولو ضرورت وو خدا سه وشو چې درې صحابیان کعب بن مالک حلاله بن امیہ مراره بن ربیعه وو دی پس خاص وجنه خود سسته د لاسه جنگ کې شامل نشو د دریو کسانو کې یو کعب بن مالک خپل کیسه کوي د غزوه تبوک په موقع چې حضور صلی الله علیه وسلم په مسلمانانو ته جنگ کې د شرکت اپیل کولو نو ما بزړه کې اراده کوله چې د تلو تیاری وکوم خو په واپسې به مې بیا سستی وکړه او ویل به مې چې اوس څه جلتی ده چې د تلو وخت راشي نو تیاری کې څه ټایم لګي دا څه خبره پاتې کېده ترغه چې د لشکر د روانګۍ ټایم رالو او زه تیار نوم ما ځل کې ویل چې لشکر د روان شي زه به یو 2 ورځې پس لار کې ورسره ملاو شم په هغه زمانه کې چې زه مدینه کې وم نو زما د زړه به ډیر تنګېدو چې کم خلکو سره زرستو پاتې شم هغه یا منافقان دي یا بوډاګان یا معذوران چې رسول صلی الله علیه وسلم تبوک نه واپس رالو نو معمول مطابق تاسو صلی الله علیه وسلم جماعت کې 2 رکعاته مونږ کو بیا خلکو سره ملاقات د پاره کې ناشته په دې مجلس کې منافقان رالل او خپل عذرونه پیش کول شروع کړل غټ غټ قسمونه په وخړل چې د کوم ذکر مخکې شوی دی رسول صلی الله علیه وسلم د دوی کې د هر یو بناوټي خبره غوړې دي د هغوی ظاهري بهانه قبول کړي او د هغوی باطنه په الله پرې خو چې الله دې تاسو معاف کړي بیا زما باری رااله زه مخکې شوم او سلام مې وکړ رسول صلی الله علیه وسلم ما ته په خندا وکتل او فرمایي ک تشریف وروړه ته څه شی ایثار کړی وې ما ویل د خدای قسم که زه د دنیا والو کې د چا مخ کې حاضر شوی وي نو څه خبره به مې جوړه کړې و او هغه به مې راضي کړې و خبره جوړول خو مالم راضي خو تاسو صلی الله علیه وسلم متعلق زما دا یقین دی چې کدی وخت زه د دروغ وجه اوخم او تاسو صلی الله علیه وسلم راضي کم نو الله به ضرور تاسو مانه خفقي او البته کرشیا اوم او تاسو خفشي او الله به مالا د معافی صورت پیدا کی په دې حضور صلی الله علیه وسلم فرماو ک دا کس دی چې رښتیا خبره وکړه اخا پاسا او انتظار وکړه ترغه چې الله ستا په معاملې کې فیصله وکړي زه پاسېدم او خپل د قبيله خلکو کې کېناستم الته ټول ما پسې شو زه ډیر ملامت کړم چې تاسو عذر ولې نه پیش کولو زما په ځړ کې هم دا خیال رالو خو چې دوه نور صالح کسانو هم هغه رښتیا وویل چې کوم ما ویلی وو نو زه په آرام شوم او په خپل رښتیا ټینګ شوم دینه پته لګي چې یو یوازې او دوه یولس یو ښه کار چې یو کس وکي نو د دریم هم همت پیدا شي هغه بل د پاره یو صحیح لار جوړه کی چې تلل په آسان شي خیر هغه وی چې هغه دواړه خکور کې ناشته خو زه به د کور نه راوتم با جمعات مونږ به مکولو نو چې ما به تاسو صلی الله علیه وسلم ته وکتل نو هغه صلی الله علیه وسلم به مخ واړو او چې کله به ما مونږ کولو نو هغه صلی الله علیه وسلم به ما ته کته اومده کسي ورځ تیرې دی هغه وی چې زه دومره تنگ شوم چې پوره معاشره کې هیڅ به ما سره خبرې نه کولې حتی چې زما دوستانو او خپل خپلوانو هم یو ورځ زه ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ کرلاړم داغه د باغ په دیوال او ختم او سلام مې وکړو هغه د خدای بنده د سلام جواب هم رانکو ځکه چې حضور صلی الله علیه وسلم ټول دوی سره د تعلقاتو نه منې کړي وو ما ورته وویل چې ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ زه تاسو د خدای قسم درکوم ته ماته ووایې چې ولې زه الله او د رسول صلی الله علیه وسلم سره مینه نه لرم بیا ماته پوسوکو هغه بیا چوپ وو په دریم ځل مې بیا قسم ورکو او عمده سوال مې وکړو هغه به سم دومره جواب راکړو چې الله او د رسول ته بهتره معلومه ده زما سترو کې اوخ کړاله او زه د دیوال نه راکوس شوم او مکه ورځو کې یو ورځ بازار کې روان وم چې د شام د نبطي قوم یو کس راته ملو شو هغه رااله پرې خمو کې انغختې د شاه غسان یو خط راکو پکې لیکل شوی وو مونږ اورېدلې دي چې ستا مالک پتا ډیر ظلم شروع کړی دی تاسو ذلیل سړی خو نه او نه ته د ضایع کولو لایق مونږ لراشه مونږ وستا قدر کو ما ویل چې دا لا یو بل مصیبت دی او هغه ختمه اوس وزولو 40 ورځې په دې حل کې تیر شوي چې یو بل سړی رالو او راته ویل چې خزینه علیده شه ما ته تاسو وکړو چې طلاق ورکم هغه ویل نه بس بیل شه په 50 ورځ د سحر مونږ نه پس زه په خپل کوټه ناستم او د ځان نه بیزار وم چې ناګهانه یو سړی ویل مبارک شه کعب بن مالک دا اوریدو سره زه په سجده کې پریوتم او پوه شوم چې زما د معافی حکم وشو بیا خو په ډلو ډلو خلک راتله او مبارکیانې راکولې چې ستا توبه قبول شوه زه نه مسجد نبوي ته لاړم چې اومه کته د نبی صلی الله علیه وسلم مخ د خوشاله نه پړ کېدو ما سلام وکړو نو جواب راکو مبارک شه نن ستا د ژوند ټولو نه خبرز ده ما ته تاسو وکړو دا معافي د حضور صلی الله علیه وسلم د طرف نه ده که د خدای د طرف نه د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم عقل مندي وګوري جواب ورکو د الله د طرف نه او دا آیتونه بیان کړه ما ته تاسو وکړو یا رسول الله زما توبه کې دا هم شامل دي چې ټول مال خیرات کم
او فرمایل لږ ځان د پاره پرېدا دا به تا د پاره بهتره وي. ما د ارشاد مطابق خپل د خیبر حصہ پرېخوا باقی مې ټوله خیرات کړه. دوی سره د دومره سخته معاملہ ولې وشوه ځکه چې هغوی هغه وخت کې سستی وکړه چې دین ته د دوی ضرورت وو. خبره دا ده چې کله دین ته زموږ ضرورت وي نو په داسې نازکه موقع باندې انسان خپل ذاتی آرام یا محض سستی یا بیکاری د وجې مخکې نشي نو د الله د طرفه سخت سزا هم راتلی شي. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. ای خلکو چې ایمان امروړه دي د الله نه اوریږي او د رښتینو خلکو مرګرتیا وکړي. د مدینه د خلکو لپاره او د غیر چاپیره بدوانو لپاره دا هرگز مناسب نه و چې د الله رسول پرې خوده لوي او په کور کې ناست وي او داغه د طرف نه بے پروا شوي وي او د خپل نفس په فکر کې اخته شوي وي. ځکه چې داسې به هیڅ کله ونشي چې دوی به د الله په لار کې لوګه تنده او ستړیواله برداشت کړي او د کافرانو چې کومه لار خوخه نه ده په هغه به دوی روان شي او د حق سره د دشمنی کولو بدله به دوی د دشمن نه واخلي او د هغه په بدله کې به د دوی لپاره یو نیک عملونه لیکل شي. بهشکه الله د نیکانو خلکو د خدمت حق نه ضایع کوي او دغه سه دا به هم اسکله اونشي چې دوی د الله په لار کې لګ یا ډیر څه ولګي او په جهاد کې د یو میدان نه دوی تیر شي او هغه د دوی په حق کې اون لیکل شي هغه به ضرور لیکل کیږي د پاره د دې چې الله دوی له د خپل خو کارنامو بدله ورکړي.